د ازادۍ راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینواری یم او په یوه بله اومه ورځ کې مو د اونۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به خبر شئ چې چین د بې پیلوټه برقي هوایي ټکسي خدماتو پیل ته ملا تړلې ده. له دې به هم خبر شئ چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکي د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خپرونه دا ځل له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوې د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هر څه لومړی د اوومې ورځې سرټکي. پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګه شوې کړۍ درګرده اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواده ووځئ ګنې نیول کیږئ، د انتقال کمپونو ته انتقالیږئ، مالونه او جایدادونه مو ضبطیږي. هغه د سبا نه در بل سبا پورې زموږ د ملکه ووځي اور جو بھی اس علاقے کی حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے. یو ضروري اعلان واورئ د بلوچستان په ایریا کې چې کوم غیر ملکي خلک راځي بغیر مشارکت او شناختکاره هغه دې نه خپلې کډې زر سربره وکړي. د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسیو د ملتپالو او نړیوالو نیوکې. ملتپالو د پاکستان اوسنی حکومت په وروستیو اقداماتو ګواښلی چې پایلې به یې ورته ښه نه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري. نو ستا زور دا دی نو ته زور په افغانانو باندې چلې چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په مینه د طالب قونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینه لري ځکه د همدې دارې هجرت برکت چې فتح یې وکړي. خوست و کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکې پارولي. خپل په رابطه به درته ووایم زما د خدای په ذات قسم چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم. پروگرام کی ایک سنہی لمحات میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ د راستنېدونکو افغان کډوالو پراخ ولسي هرکلی، خیریه بنسټونه، فعالان، موسسې او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسېدلي تر څو د خپلو خلکو غاړو ته ګلان واچوي او د خوراک څښاک لنګرونه ورته چالان کړي. د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسبابو یا د جنگ د خامو موادو په توګه د دوی لپاره مهم. په هرې ولسوالۍ کې شاړې ځمکې موجود دي او هغې دپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکې توزیع شي ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري. په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت له پوره کېدو یوه ورځ وروسته دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو، د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپله خوښه د کډو بارولو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیونه افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو، کمپونو او جوماتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني اوسیږي پاکستان د ژر تر ژره ترک کړي. وموږ ته دا ډر دی چې قانوني اسناد لري هغه دې پر ځای سي، چې قانوني اسناد نه لري هغه دې سبا نه در بل سبا پورې زموږ د ملکه ووځي. اور ان کو چاہیے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں اور جو بھی اس علاقے کی حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے. خو هلته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادۍ راډیو ته ویلي پاکستاني پولیس یې په کورونو ورننوځي، خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه طلاوې او پیسې هم له ځانه سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداری ورکړی و او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلې موده له پاکستانه ونوځي مال او جایدادونه به یې هم ترې ولکه کړي. کاروبار خو به زه خیر دلته و هغلته به یو ټکه پوکه وکړو الله مهربانه دی خو زه پریشانه چې یم د بچیانو سکول دپاره یم تعلیم دپاره. اوس زما لورینې دي په 5م او 6م کلاس کې دي نو دو سره هغلته خو 6م کلاس نه بره پرېږدي نه. د پاکستان د کډوالو کمیشنري وایي په 13 اکتوبر میاشت کې له 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په ځنځیرونو هیواد ته ستانه شوي دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابیږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یوه اعلامیه کې د افغانانو د نیولو، زنداني کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن، ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بل خوا له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو غبرګونونه هم زیات شوي.
ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان یوه مسؤله هیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی. دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډیرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنی هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي. د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني یې پناه منلې ده او اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنرۍ بیا افغانانو ته خبر ورکړی که د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستاني پولیس نیول غواړي عاجل دې ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوالې په افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو وار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولې او د دغې هیواد موقت صدراعظم ته یې خبرداری ورکړه چې د پاکستاني جنرالانو په خوښه روانو کړي و افغان دښمنه اقداماتو باندې له سره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوي څانګې مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدراعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅکله ونه بخښل شي. دا زموږ او ستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناست دی ورته ته دا خبره کو په خپل تندې باندې دا تور ټپ میله کوه افغان دښمني مه کوه د ځانه شاه شجاع مه جوړوه دا افغانان د کار نه پرېږدي سر خلاص کړه. د کوټې مرکزي ښار باچا خان څلورلاره کې جوړې شوې دې غونډې ته پی ټي ایم هم ورغلی و او ویناوالو یې د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبي پښتونخوا ګمارل شوي غړي جاسوسان او ایجنټان بللي چې په وینا یې د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوي دي. نن انورالله کاکړ او دا سرفراز بوکټی موجوده صوبایي نگران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرموي دا قام شرموي دا ګډ تاریخي جاسوسان دي دا ګډ تاریخي ایجنټان دي دا ضمیر فروشان دي او دا یې راواخیستل په نگران کابینه کې واچول. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدراعظم ته پیغور ورکړی چې خپله د افغانستان په پاسپورټ لندن کې اوسېدلی او اوسنۍ افغان دښمنۍ یې د پوښتنې وړ ده. کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تېره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړې او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزي او سردار حسین بابک هم په جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللي چې په وینا یې پایلې به یې بالاخره سمې نه وي. موږ لیونین نه یو. موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکونه ځي امریکې له ځي روس له ځي فرانس له ځي انګریزانو له ځي ترکیې له ځي چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانون مهاجر معنا چې د یو ملک څخه هجرت وکړي بل ملک ته. یو خو د افغانستان خلک دلته چې پښتانه وطن له راغلي دي دا مهاجر نه دي. تور سرې چا نه وي لیدلې د پردو جنګونو دا اثرات شو چې نن هغه زموږ د پښتنو تور سرې چې دي هغه بې عزته شوې.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعالو ټولو ملتپالو اړخونو ته خبرداری ورکړه د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمي دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي. باندې هر څوک چې راځي کاغه په هوا راځي کاغه په پولو راځي باید یعنی پاسپورت ولري او بل دا چې هر څوک د پاکستان د پولو څخه بهر وځي دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمي ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجائش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښت راغلي او ګڼ مؤسسات، ډاکټران، ولسي خلک او مدني فعالان په رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدلي. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شویو کډوالو غاړو ته یې ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی یې ورته ویلی دی. یو شمېر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاري فقیر سید هاشمي وایي تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عاجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي. ګاونډ کې چې څومره خلک اوسېږي ولسوالۍ هغوی نه هیله دا ده چې په کورونو کې وچه ډوډۍ پخه کوي او مسجد یو جومات وټاکئ هغه جومات ته دې راغونډه کړي شي او دلته دې راوړي تر څو دغه خلکو ته د خوراک دغه بندوبست وکړی شي. یو شمېر نورو فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک ته څیرمه خلکو ته د خوړو، لباسونو او اړتیا وړ د توکو راټولولو د لړۍ ترڅنګ هغوی ته د اوسېدنې د وړیا امکاناتو برابرولو سینه هم ډبولې ده. د افغانستان یو شمېر ډاکټران هم فرضي کرښې ته رسېدلي او د وړیا معایناتو کمپونې لګولي. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د ناورین په څېر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او معنوي ملاتړ ته راوړاندې شي. په هغه هیوادوالو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کېږي، دلته به حتی د تذکرو مکمل پروسیجر یعنی کوم رسمي اسناد چې دلته به ټول ورکول کېږي. دوی لپاره ګاډي راغلي 2000 ګاډي یاده شوي ترانسپورټ خوانا چې د دوی کورونه به دلته چې کومې ګاډي راځي دي نه چې مکمل پروسیجر نه خلاص شي، دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی د دوی باندې مکمل تاییدي وشو. دوی ته بیا ګاډي واري کورونه وبارېږي کوم ولایت چې دوی ذکر کړی دوی کوم ولایت ته ځي عمل ته ورته وړي. او په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپلې څرګندونې او پالیسۍ توندې کړي دي، بل خوا طالبانو په یوه ډیره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستانه نه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته دې د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداری ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو پېښور کې د طالبانو قونسل حافظ محب الله بیا چې تېره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پېښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستانه سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان دار هجرت و چې له برکته یې دوی فتحې وکړي. دا خپل په رابطه به د تو زما دې د خدای په ذات قسمي چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ دا فتح وکړله پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړله، پر امریکایانو ته غلبه ورکړله، دا د دې دار هجرت برکت. هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوي چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي. حضرات کو قیام پر موصوف ہو. سمعین گرامی، جب میرے نکاح طریق کی اوراق پر پڑھتے ہیں تو مجھے ہر جگہ شہادہ کا اون پہنتا ہوا نظر آتا ہے. अपने जानों के टुकड़े टुकड़े करने की, अपने जान आंख में ढालने की, अपने जान गाने से घसीटने की, अपने जानों के सोबत में डालने की कोई परवाह नहीं की. د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي.
خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د هیواد سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه برېښي. او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پرېکړو نیوکه کړې. وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اوربلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال له ازادۍ راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو 4 لسیزو کې ترې اخیستله. په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالیږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکني والي شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. ښاغلي میاخیل ویلي ننګرهار او د فرضي کرښې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکې د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آبادې شي. په منځ مهال کې د حاکمه ډله باید په هرې ولسوالۍ کې شاړې ځمکې موجود دي او هغې دپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکې توزیع شي ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړ نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم یعنې اوږد مهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو دپاره خدمات عرضه شي چې هغه د سکول اوبه دي، تعلیم ده، صحت ده. د اقتصادي چارو شنونکي ستوري خان هم ویلي افغانانو په پاکستان کې سترې پانګونې کړې وې چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پښو ووهي. اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کیږي، د هغوی کورونه ورانیږي، مثلا په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کیږي یا د هغوی دوکانونه ورانیږي، په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کیږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې موږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی. دا چې طالبان خپله له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارده افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي تورخم ته بیا تللي او له هغې وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت له شاهزدافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب الاجل په تړاو غور وکړي ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي. دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زموږ وطنداران دی خواته اوړي، ټول زموږ ورونه دي. موږ انشاءالله اسلامي امارت څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به موږ کوشش کوو د دې ضروريات او د مشکلات حل سي. همداراز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټرې استولي دي. طالبان وایي د دوی نظامي باور وړونکي موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي. موږ خپلو افغانانو ورونو ته چې هېواد ته راستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو، شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي. موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو، تاسو ډېر مطمئن واوسئ،
موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي. افغان کډوال چې د ترانسپورټ له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بېوزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستاني ډریور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستاني چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږکال د افغانستان په کاڼو او غمیو باندې ښکلی و. دا ځل د مونشن د قیمتي کاڼو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګرو وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وار نه و. برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیږو اگزیبیشن دی. دا تیږې مې ولیدلې، خفه شوم او خوشحاله شوم. خوشحاله به دې شوم چې د خپل وطن تیږې مې دي، خفه به دې شوم چې دا دومره قیمتي تیږې چې دي دا زموږ نه د لاسه همداسې وځي. زما اول ځل د دې اگزیبیشن ته رالم، د نمایش کوم لګېدلی دی، نو خاص کر ډېر خوشحاله به دې شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک هم یې پکې ولید او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم معدنیات دي، کومې تیږې وې او ډېرې ښه قیمتي او ښه دغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم. نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروباره خوشحاله وو، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاو نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډیری مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادریږي. خو که له افغانستانه د صادراتو برخه کې اسانتیا برابره شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډیره باندې وغوړیږي. والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاک کړي دي، تجارانو د هغه د معدنیاتو دپاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره چې دا ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وطاق تجارت مومن صاحب سره هم دا خبره وکړله چې بعضې مالونه او شیان چې دي باید د موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان نه په خپله موږ د قانون په لارې باید راکړو، نه د پاکستان په لارې چې موږ قاچاقي وبوسو. په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمېر غمي له 50,000 ډالرو پورې هم خرڅیږي او لاجورد چې د نړۍ یهودانو او مسیحیانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یوازینۍ زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال افغانستان څخه د غمیو قاچاق منع و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمي اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولی په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیرې کړي. زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ولاړ یم کابلې جانان روا. او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمېر سندرغاړو هارموني او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ ژړولي. په پېښور کې د پښتو موسیقۍ نوي راپورته شوي ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکري هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپله وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملتپالي د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي. د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسي ده نو بیا سړی بې له خفګانه نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي، الله مالک دی، خو ډیر د فکر خبره ده چې د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دومره ووایم چې بې وسي ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم کابلې جانان روان دی، ګونګ ولاړ یم کابلې جانان روان دی، زلتا شم صدق جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلې باچا خان دی.
افغان نامتو سندرغاړې میرمن نغمې هم له امریکا غږ سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمېدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستېدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سختو ورځو ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته. دا مې وطندار ته دا خبره مې مطلق خپل وطندار ته زما په شمول هر وطندار باید دا خبره درک کړي او بالاخره موږ چې خپل وطن کې آباد نشو بل هېڅ شي ته نه ابادېږو. سیاسون حاکمان ټول باید په دې خبره پوه شي چې زموږ جوهر زموږ خټه زموږ نسب زموږ اصلیت افغانستان که موږ په خپل وطن کې سره نه جوړېږو هېڅ ځای کې سره جوړېدای نشو. ژوند دې په خپل وطن کې خوږ شه ژوند دې په خپل وطن کې خوږ شه پیرزو مې نشي پتا دومره کړه پیرزو مې نشي پتا نامتو سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپله خواشیني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې، خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي که دا مهاجر 40 کاله وړاندې راشړل شوي وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه وو جوړ. زمونږ یاران دي، زمونږ دوستان دي، زمونږ خپل دي، زمونږ خپلوان دي، زمونږ د زړه ټوټې دي، دا ټول دا څومره چې دي څومره تکلیفونه دي ته ملو چې موږ یې نشو برداشت کولی. الله گواه دی، الله گواه چې علم در کوي، علم ته ډېر زیات تکلیف دی، چاته به فریاد کوو، چاته به وینا کوو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونیې د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابیږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې د امریکا د یو ښوونځي 14 کلن زده کوونکي هیمن هیکلي د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلي چې د 9م ټولګي زده کوونکی دی د M3 ځوانانو ساینس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کیدای شي. د هیکلي په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغېدای شي چې د ایجاد له امله یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلي 4 کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه یې کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژۍ په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدي سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال 100,000 پیښې ثبتیږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بې پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسي ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راویستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیان یو ډول الوتکې دي چې 2 مسافر یا 600 پاونډه وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت، لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوځي. او د دې ونې 9مه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو، خو له ازادۍ راډیو نه له سید شینواري سره هره جمعه ماښام د 9مې ورځ برنامه مه هېروئ.